د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مدیریت د زړورو او بیدارو منصوبینو لخوا څخه د تیرو 2 میاشتو په شاوخوا کې 42 میله مختلف النوع درنې او سپکې اسلحې او مهمات په مختلفو عملیاتو کې چې په حوزو او ولسوالیو کې د عملیات ترسره شوي دي کشف او ضبط شوي دي چې هغه وسلې دي 1 میل د شکه ده 1 میل د رازنوب دی 1 میل M16 ده 18 میله کلنشکوپونه دي 3 میله کرابین دي او 6 میله مختلف النوع خفیفه وسلې دي 12 میله مختلف النوع توپنچې دي دا هغه اسلحې دي چې په غیر قانوني توګه سره د خلکو په کورونو کې ساتل کېدل او استفاده کېدل د دې په تړاو سره 15 کسان هم نیول شوي دي چې قضیې عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي او دغه رقم د بلخ ولایت د ټولو هیوادوالو څخه هم دا غوښتنه ده چې کوم کسان په غیر قانوني توګه سره اسلحې په خپلو کورونو کې ساتي او مهمات ساتي د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ امنیتي ارګانونو ته دوی اطلاع ورکړي زموږ امنیتي ځواکونه په خپل وخت کې انشاءالله چې رسیدګي کوي او هغه اسلحې به ضبطوي او کشف کوي به په اخره کې یو ځل بیا موږ خپل پر هیوادوالو باندې دا غږ کوو چې کوم کسانو په کورونو کې اسلحې بې ثبته پاتې شوي وسي هغه نیول کېږي د قانون منګولو ته سپارل کېږي او اسلحې ضبطېږي دوی بیا حق د شکایت نه لري را دې سي خپل اسلحې دي د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د دایاک مدیریت تسلیم کړي او د جواز کارتونه ورکړي او نور تاسو د ملت نه دغه تقاضا ده او دغه مې خواهش دی چې کومې اسلحې په کور کې لرئ نو هغه که څوک یې جواز خلي د دایاک مدیریت ته دې راشي خپل جواز دې واخلي او که څوک ضرورت نه ورته لري نو هغه صلاح دې په خپل رضایت راوړي تسلیم دې کړي مدیریت ضد توریزم ته او که چا سره ګیر شوی بیا هغه حق د شکایت نه لري نو هغه کشفیږي ضبط کېږي او هغه ته نیول کېږي هغه به عدلیي او قضایي ارګان ته وسپارل شي